بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون 40 برخه. ګرانو وطنوالو، په افغانستان کې یو داسې وخت هم راغلی و چې فوج او پولیس په یوه ناوړه دوره کې ښکېل شوي وو. خو څنګه چې د فوج او پولیسو ماتې زیاتې شوې، نو د هغوی مورال نور هم ډېر زیات ټیټ شو. په 2014 کال کې پولیس او اردو د میاشتو سختو جګړو وروسته مات شوي وو چې دغو ماتو ویره را وپاروله. نو پایله یې دا شوه چې سرتیرو او پولیسو د بریالیتوب تمه پرېښوده. په 2015 کال کې دوی ډېری وخت د تېښتې پرېکړه کړې وه. د فوجیانو شاتګ هم یو عادت جوړ شوی و. بیا په وسله او مهماتو څخه ښه سمبال شوي سرتیري او پولیس چې د طالبانو د کم شمېر سره مخ وو، په سختۍ سره به د جګړې په جریان کې شاته کېدل، چې په دې کې د طالبانو لوړ مورال هم یو ډېر لوی رول لوبولی و. له بلې خوا د حکومت د چارواکو، فوج او پولیسو په لوړه کچه فساد او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د ملاتړ له امله د 2015 کال د فوج او پولیسو د ماتې اصلي توضیحات وو. ځکه چې عام سرتیري او پولیس د دې نه ښه خبر وو چې د حکومت چارواکي د اردو او پولیسو مشران په فساد کې بوخت دي. څوک هم د خپل ولس او د وطن په غم کې نه و. نو ځکه عامو سرتیرو او پولیسو ویل چې موږ په فساد کې په بشپړه توګه ککړو، د دولت د دې چارواکو، جنرالانو او قمندانانو لپاره خپل ژوند ولې د لاسه ورکړو. په 2015 کال کې تاوتریخوالي د امریکا په پالیسۍ کې د یو لړ بدلونونو لامل شو. اوباما په 2014 کال کې پریکړه وکړه چې د 2015 کال تر پایه پورې به په افغانستان کې 9800 سرتیري په 5 اصلي اډو کې وساتي، او بیا د 2014 کال تر پایه پورې به 5500 سرتیري په کابل کې پاتې شي، چې له هغې وروسته به په افغانستان کې یوازې د امریکا سفارت شتون ولري، او دغسې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د 2014 کال په مای کې شرایط مناسب ښکارېدل. داسې ښکارېده چې نړیواله ترهګري د زوال په لوري روانه ده، په داسې حال کې چې د بن لادن مړینې القاعدې ته ډېر زیات زیان رسولی و. د امریکایانو دا خیال و چې له عراق څخه د امریکې د فوج وتل به د افغانستان لپاره د یوې نمونې په توګه وکارولی شي. خو یو میاشت وروسته په عراق کې ستراتیژیک شرایط بدل شول. اسلامي دولت داعش موصل ونیو او خپل خلافت یې تاسیس کړو. دې پیښې سپینه ماڼۍ ولړزوله. اوباما تمه نه درلوده چې ترهګر به عراق ته راستانه شي او د هېواد درېیمه برخه به ونیسي. د عراق نه وتلو متحده ایالاتو ته د ترهګرۍ ګواښ بیا راپورته کړو. د اسلامي دولت داعش تبلیغاتي ماشین له ټولې نړۍ څخه رضاکاران راجلب کړل. د ترهګریزو بریدونو لړۍ اروپا ولړزوله. خو لکه څنګه چې ستراتیژیک شرایط بدل شول، نو داسې په امریکا کې کورني سیاسي شرایط هم بدل شول. د بن لادن په مړینې د خوشحالېدو وروسته په امریکا کې د ترهګرۍ په اړه مبارزه په نوې کورنۍ اندېښنې بدله شوه. د هغو امریکایانو سلنه چې ویره یې درلوده چې دوی ممکن د ترهګریز برید قرباني شي، په کال 2011 کې له 14 سلنې څخه په کال 2015 کې 49 سلنې ته لوړه شوې وه. کیمبل له سپینې ماڼۍ څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان نه د ځواکونو د ورتلو پلان لغوه کړي او له کابل څخه بهر اډې وساتي. هغه استدلال وکړو چې متحده ایالات باید په دې ځایونو کې له 5 څخه تر 10 کالو پورې نور هم پاتې شي. سربیره پر دې هغه د ټول ټال 15,000 امریکایي سرتیرو لپاره د تقویې لیږلو مشوره هم ورکړه. د هغه د وړاندیز په سپینه ماڼۍ کې یو څو کسانو مرسته وکړه. جنرال جوزف ډینفورډ د 2015 کال په سپتمبر کې د مرین ځواکونو د قومندان په توګه له یو کال څخه کم وخت وروسته د ګډو ځواکونو د لوی درستیزانو رئیس شوی و. رئیس د امریکا د فوج لوړپوړی مقام او د ولسمشر لوړپوړی فوجي سلاکار وي. نو ډینفورډ غوښتل چې قومندان پاتې شي، خو اوباما غوره وګڼله چې هغه رئیس شي. حالانکه اوباما تل د ډینفورډ سره موافق نه و، خو باور یې درلود چې هغه په بشپړ غیر سیاسي کس دی او په مطبوعاتو کې ډېر کم څرګندېږي. په افغانستان کې د نږدې 2 کلونو تجربې سره ډینفورډ شک درلود چې ګنې د افغانستان حکومت به زر
په یوازې ځان جګړه وکړه شي. له بلې خوا هغه د ترهګریزو ګواښونو څخه هم ډېر محتاط و. هغه فکر کاوه چې دا یوه بېمانه مشوره ده چې ولسمشر ته ووایي چې افغانستان په بشپړ توګه پرېږدي. د استخباراتو ارزونې په کال 2014 کې ویلي وو چې طالبان به بیرته راشي او متحده ایالات به د هغوی د ډېرې سختې ننګونې سره مخ شي. د دې په پام کې نیولو سره ډنفورډ استدلال کړی و چې په افغانستان کې د اردو کمیدل باید وځنډول شي. د اوباما د وتلو د مهالویش فضیلت دا و چې هغه ځان ته د حالاتو د تنظیم کولو لپاره وخت ورکړی و. اوباما د کال په پای کې د 5500 سرتیرو د لیږلو پلان د تعدیلولو لپاره زړه نازړه و. هغه یقینا نه غوښتل چې نور تقویه کوونکي واستوي، خو بیا هم اوباما په عراق کې جګړې ته د بیرته راستنېدو او په سوریه کې جګړې ته د ننوتلو لپاره مجبور شو. اوباما نه غوښتل چې په افغانستان کې د عراق تجربه تکرار کړي. هغه دا ومنله چې افغانستان زیان منونکی دی او د هغه دا خیال په هغه وخت کې پیاوړی شو چې کله په ځانګړې توګه کندوز سقوط کړی و. د 2015 کال د اکتوبر په لومړیو کې اوباما پریکړه وکړه چې 9800 سرتیري د 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې په خپل ځای پرېږدي. له هغې وروسته به د امریکایي عسکرو شمېر 5500 چې په کندهار، هلمند، خوست، جلال آباد او باغران کې به اډې ولري. اوباما د کیمبل او ډنفورډ مشوره ومنله چې دا شمېره به د طالبانو په اغېزمنه توګه په نښه کولو لپاره اړینه وي، خو هغه د 5500 ځواکونو د وتلو لپاره هیڅ مهالویش نه ورکړی. جنرال جان نیکلسن د 2014 کال په مارچ کې د کیمبل ځایناستی شو. نیکلسن د افغانستان پراخه تجربه درلوده. په 2006 او 2009 کال کې هغه د ختیځ افغانستان او کونړ لپاره د لوا د قومندان په توګه دنده ترسره کړې وه. خو چې کله د کورینګل جګړه پیل شوه نو هغه د سویل د سیمهییزې قومندانۍ لپاره د عملیاتي افسر په توګه هم کار کړی و. د پټنګان په ګډو ځواکونو کې هغه د افغانستان او د پاکستان د څانګې رئیس هم پاتې شوی و. او بیا په افغانستان کې د ټولو امریکایي او متحدو ځواکونو عملیاتي افسر دنده هم کړې وه. د هغه میرمنې په افغانستان کې د غیر دولتي سازمانونو لپاره کلونه کار کړی و. نیکلسن د افغانانو جوړه پاملرنه کوله او ډېر زیات افغان ملګري درلودل. نیکلسن له سپینې ماڼۍ څخه د هوایي بریدونو د ترسره کولو اجازه وغوښته، خو ولې کله چې افغان ځواکونه د ماتې په دورشل ولاړو نو د دوی د ژغورلو لپاره د هوایي بریدونو کول هیڅ لاسته راوړنه نه کوله. نو له همدې له امله نیکلسن د ستراتیژیک اغېزو غوښتنه وکړه. ستراتیژیک اغېزو به هغه ته دا اجازه ورکړې وه چې د پولیسو او اردو په ملاتړ کې په هغه وخت کې هوایي بریدونه وکړي کله چې تالفات یا د ځمکې له لاسه ورکول منځته راشي او یا په یو ولایت کې د حکومت دریځ له خطر سره مخ شي. دا ستراتیژي به هغه ته دا اجازه هم ورکړي چې د طالبانو په وړاندې عملیاتو لپاره د افغان پولیسو او سرتیرو سره امریکایي سلاکاران واستوي، که څه هم هغوی به په خپله په جګړه کې برخه نه اخلي. ډنفورډ د نیکلسن غوښتنه تر ټولو مهمه وګڼله چې دا د طالبانو د خوځښت د کمولو لپاره ترسره کېدی شي. خو له بلې خوا د طالبانو پرمختګ اوباما دې ستراتیژۍ ته قانع کړو او په جون کې هغه نیکلسن ته د ستراتیژیک اغېزو واک ورکړو چې دا په افراطیت کې یو تاکتیکي غلطه محاسبه وه. د دې ستراتیژۍ پایله د افغان اردو او پولیسو ډېره برخه ویجاړول و په داسې وخت کې چې ترهګري په ناڅاپي ډول بیرته امریکې ته ګواښ ګرځېدلی و. خو بیا هم اوباما دومره انعطاف منونکی و چې بیا یې هغه هر څه تنظیم کړل. په ورته وخت کې نیکلسن فکر کاوه چې له 5500 څخه ډېر سرتیري باید له 2014 وروسته په افغانستان کې د نامعلوم وخت لپاره پاتې شي، خو دا نظر په سپینه ماڼۍ کې ونه منل شو. بحث د 3 میاشتو لپاره دوام وکړو چې د متحده ایالاتو د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لخوا ترتیب شوی و، خو دا یو پټ او له خبرونو څخه بهر و. ډنفورډ د فوجي پلان د جوړونې په اړه ټول معلومات په کلکه کنټرولول. په غونډو کې ډنفورډ په بې طرفۍ سره خطرونه او فوجي انتخابونه په داسې ډول وړاندې کړل چې اوباما یې هم ستاینه وکړه. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس به په لوی الله سپارم.
تل دوی پښتو، تل دوی پښتونولي او تل دوی د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.